ها بسم الله الرحمن الرحیم راځو لیسن 55 of Excel 2013. ها درس نمبر 55 د موږ تاسو سره نن یو بل ټاپ سٹارټ کوو چې غوډه لیکيږي ویو ټاپ. ها دا د نور ټاپونو په شان سره مطلب مشخص ریبون لري. ها او په ریبون کې سره مشخص ګروپونه لري سره. اول موږ تاسو کوم د سره ول پکې ورک بوک ویو ګروپ موږ تاسو کوم مطلب ور باندې کار کوو. ها کنټرول پلس ان ګوري دا مطلب تاسو کوم دی نارمل حالت کې دا ګوره دا مې کاسه کې انتخاب کړ. ها ټیپ کوم لکه چې پکې یو سم پکې ټاک کړو فار ایگزامپل افغان کنټرول انټر پریس کوم پس څنګه شما سره مطلب فیک لې شو دا اوس نارمل حالت دی. ما سره زما لکه څه په کار دی پیج بریک پریویو په کار کلیک اور باندې اوس ګوره ما سره کوم حالت لاړ کنه پیج بریک پریویو حالت لاړ. دا کوئی اکثر ته موږ تاسو مطلب یو شی چاپو یو شیټ چاپ کوو کنه یا یو ورکه چاپو یو پیج هغه مطلب غیر منظم راځي سره د دې نه څه کولای دا منظم کولای شي. ګوره لکه دی خلاص ور پسې دی خلاص سره د دې مطلب ته اډجسټینګ کولای شي دا لاندې پر ایگزامپل چې را دی خلاص ور پسې سره نو دې په تر ته مطلب څه کوي هغه ورکه جوړوي سایز جوړوي درته سره نو دا ګور ډیر مهم شی دی پیج بریک مطلب څه پسې کې درته شیټ دا تقسیموي درته بریک کوي درته. ها دې خو مطلب لاش ور پسې ګوره دې کې څه کولای شي اوس چینجز راوځي چې لکه لاندې لاش ور پسې پورت لاش سره او بل لکه څه وي چې پیج لیاوټ زما مطلب په کار کلیک کړي باندې اوس ګوره دا پیج لیاوټ ویډیو تاسو سره اصلا د سره پرېس ورکو پرینټینګ لپاره سره لپاره پرینټینګ لپاره په دې کې تاسو مطلب هیډر هم کولای شو فوټر هم کولای د تاسو مخ کولو سره تاسو ګوره هیډر هم سره فوټر هم شته ما سره سیده د دې څه لیکيږي پیج لیاوټ یعنی مطلب پرینټینګ لپاره څه کوو دینم تاسو کو مطلب کار خلوخه او دا کوم دی مطلب بریک دا صفه څه کوم تاسو مطلب دا بریک کوو دا پیج څه کوم دی څه کو بریک کوو او دا خو نارمل حالت کې مطلب څه کوم تر څه عادي حالت کې دا راځي. خبره لکه څه چې کسټم ویو کلیک کړئ باندې اوس پر ایگزامپل وای چې مطلب مشخص څه کوم مزه غواړم ګوره دا به ول نارمل ته وسم چیرته وسم نارمل ته لکه لاړم دا زما لکه څه انتخاب کو او بورډ میم کو دا یو هغه مې ورته ورک پر ایگزامپل بارډر مې ورته ورکړ. خاصو کله دا مطلب ماته ډسپلی کا او کسټم ویو کلیک کړئ باندې اډ کا کوم ځای لکه تم چې مطلب دا ځای ما سره څه په نوم سره تم چې را ایریا 1 کلیک کړئ باندې دا یو شو ما سره دا نه پر ایگزامپل یو بل ځای انتخاب هم تاسو می څه کله کوته مشخص انتخاب کړ سو کومه بولټم کا دا سه بارډر هم ورته ورکا د دې څه کوم لکه یو بل نوم ورکم کسټم ویو تا پر ایگزامپل هم چې لکه څه کا ایریا 2 پر ایگزامپل اوکې کا اوس ګوره زه مطلب غواړم څه کومه تاسو کسټم ویو ډسپلی کلیک کړئ باندې څه لکه په کار دی کسټم ویو خو دې لپاره ول چې راځم پس دلته ښه کلیک کړه دا اوس ما سره کار کی کسټم ویو تر زما چې مې لکه په کار ایریا 1 شو کا کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ډسپلی کرا تھا یا پر ایگزامپل چې مطلب څه کومه تا ایریا 2 میں کار کلیک کړئ باندې څه کې ډایرکټ سره دی یعنی تا مطلب ریپورټونه جوړ کړئ څه غواړي چې لکه جنوري فبروري څه مطلب ماته هغه ریپورټونه ډسپلی کا نو کسټم ویو کې څه کا وغه ورته مشخص کوو ډایرکټ څه کې در سره راځي. پر ایگزامپل څه قسم دلته پر ایگزامپل ما چې لکه دا جنوري میاشت خدای مې لکه څه کو میرج مې کو سره دغه ته چې پر ایگزامپل جنوري میاشت مطلب چې ما سره ریپورت دی ها فرض کړه مطلب موږ کوم دی مطلب انفارمیشن دی دا یو دله پر ایگزامپل لکه څه کوم یو بل لیکم کوم میاشت تم چې را فبروري ریپورت ها دا مې لکه څه انتخاب کړ دا مطلب ما سره کوم دی کنټینټ دی ها وسو کله دې مطلب یو کسټم ویو ورته ورکه دا ګوره انتخاب کا دا مکمل مثلا انتخاب کو ویو ټاپ تر ځمنه کسټم ویو باندې کلیک کوم اډ کرا ته چې لکه نو ورته ورکه پر ایگزامپل 1 یا ته نوښته چې لکه جنوري میاشت خدا جوړ شو بل لکه راځو پس دلته دا مې انتخاب کو سو کماته کسټم ویو او دې کوم چې لکه اډ کرا ته چې فبروري میاشت اوکې کا اوس لکه څه پکاري کسټم ویو ته غواړم مطلب تاسو پسې کلیک کا کسټم ویو مله پکاره کوم یو جنوري والا شو کا ډایرکټ څنګه شو ما ډسپلی کیږي ها فبروري مله کا پکار ده ها جنوري مطلب دلته تاسو پسې ها کلیک وګوره څه کې درته فبروري مطلب ډسپلی کولای شي جنوري ډسپلی کولای شي. نو دا زموږ تاسو سره ورک بوک ویوز ګروپ